دا چې په غاړه د سړک پړمخې لاش لیدې شي خلک ته تودې وایي دا ولې دا څنګه وشو. دا چې په غاړه د سړک پړمخې لاش لیدې شي خلک ته تودې وایي دا ولې دا څنګه وشو. د سر د لاندې سره وینه چکه شوې ښکاري، نوی استر پې د ګردونو ښکارېده د پاسه. دا د یوې ځوانې جامې ناوې بې سرې لاش و. د سر د لاندې سره وینه چکه شوې ښکاري، نوی استر پې د ګردونو ښکارېده د پاسه. دا د یو ځوانې جانې ناوې بې سرې لاش و. نه ورته سر ته مور جړل، نه ورته پلار جړېدل. د پردي ښار درندګۍ کې تېنه ساه وتې وه. دا د حسینې پښتنې ښکلې ګلپاڼې لاش و. د پردي ښار درندګۍ کې تېنه ساه وتې وه. دا د حسینې پښتنې ښکلې ګلپاڼې لاش و چې سره وینه تکه سره بنارسۍ ښکارېده. دا هر څه دې سره د خپل بابا د لاسه وشو. د هغه 9 کاله شوي چې پوډر یې څکلو. سم دم سړیو خپل محنت او مشقت یې کولو. بلا ګلمخې زلمي لاړ د دې بټو خشاک شو. ښځې ته پاتې بچي پاتې شو، تباه برباد شو. اکثر پکې د جوماتونو نه سپلی پټوي. دولا په کور کې چېرته ماشې قدرې پرېښې نه وو. دولا په کور کې چېرته ماشې قدرې پرېښې نه وو. بلا څیزونه یې د کور او په غلا خرڅ کړي. لویه واړه ترې له سپېږمو له وراغلې واړه خوسه یې کړې وې. د ښځې ذات منلي دي چا ښځه خو دلته د هوس د ضرورت نښه ده. ټول پښتانه د پردي ډیران خزله کړي. دولا تنګ شوی و، قرضونه پې ختلي وو ډېر. په ورځو به درک ته پوڼې نه لګېده. دولا تنګ شوی و، قرضونه پې ختلي وو ډېر. په ورځو به درک د پوڼې نه لګېده. چېرته یو ورځ یو رزیل ورته په غوږ کې وویل، یو پنجابي راته ویل ماله رشته وګوره، ډېر زیات مالدار دی، پیسه باندې زړه نه خوږوي، هر څه چې وي خو دغه ده چې بختوره به وي. هغه ویل چې په کالو کې به یې ونغاړمه. د دولا خوله اوبه شول او چینګه لاړه. ویل یې یاره دا خبره خو دې ښه وکړله، زما په کور کې پېغله شته دې بله څه له ګورو. ویل یې یاره دا خبره خو دې ښه وکړله، زما په کور کې پېغله شته دې بله څه له ګورو. دوست ورته وی چې زه به نن هغه سره وینم، لور به دې ښه ډېره خوشحاله وي او ته به غوړ شې. 1,00,000 روپۍ به ترېنه تا له جیب خرچې له واخلم. 1,00,000 روپۍ به ترېنه تا له جیب خرچې له والم. دولا په شونډو ژبه ووخله، ډېره ښه ده. او اخر دا چې په ګلپاڼه یې پیسې واخیستې. مور یې جړه انګولا جوړه کړه د لور په رشته. خو د دولا سالم په مخ کې چاکولي څه شو، لکه څاروي یې د نیلي په پنجابي خرڅه کړه. څو ورځې پس یو نوي نیزه شان موټر راغللو، پکې دننه تورمخي شان کسان سواره وو. څه شېبه ناست وو، بیا یې روښانتي دولا ته وویل، خانجي زمونږ په سرونو لویه لار پرته ده، ناوې تیاره کړه، رخصت چې درنه واخلو مونږه. په سره جوړه کې ګلپاڼه ورله وباسله. په سره جوړه کې ګلپاڼه ورله وباسله، لکه چې ساعت یې نه وتلي وي او بوت روان وي. په دروازه کې خپل کور ته اخري وکتل، لکه چې وایي زما د بې اسرې جندونه زه درنه ځمه، بیا مې پته د راتلو نه لګي. په دروازه کې خپل کور ته اخري وکتل، لکه چې وایي زما د بې وسۍ ژوندونه زه درنه ځمه، بیا مې پته د راتلو نه لګي. مور په سینه پورې نیولې وه، ژړل یې ورته. ویې لورې ما وبخه، ما ګورې بخلې یې ته، داسې ګڼمه لکه پلار چې نن ژوندی ښخه کړې. داسې ګڼمه لکه پلار چې نن ژوندی ښخه کړې. د سترګو رپ کې د ګلپاڼې ډولۍ ووتله. د پنجابي په تهذیب په نوي درشل ننوته. خلک پردي ژبه، پردی کور، انغرې پردی وو، لکه انسان د ابادۍ نه چې ځنګل ته لاړ شي. څو ورځې شپې د نوي ژوند په خاموشۍ تېرې شوې. هغې د ډېره غمه اوف قدرې کولی نه شو. هغه د داسې کورنۍ پنجو کې ګیره وه چې د ټول پنجاب د ظالمانو سرخیلان یارېدل. د هغې کسب کاروبار دا و چې ښځه واخلي. چارې د لوی سرمایهدار د غاړې هار ته جوړ کړي. ګلپاڼه ښکلې صحتمنده ګلالۍ پېغله وه، په میز د هغه ظالمانو قیمتي دانه وه. پرون ماښام چې ګلپاڼې ته خاوند وویل ځه چې بازار ته لږ چکر ته لاړ شو، شاپینګ وکړو.
پرون ماښام چې ګلپاڼې ته خاوند وویل زه چې بازار ته لږ چکر ته لاړ شو شاپینګ وکړو په لاره بدقسمتې ته خاوند وویل د شپې ډوډۍ رالږه دلته یو دوست کړی ده. هغې بې ژبې به هغې شیطان ته څه ویلي و. اخر دا چې د یو سیټ بنګلې ته ننوتل. ډوډۍ چې وخوړی شوه دا ظالم بهر وته. پښتنه ناوې په بنګله کې یک تنها پاتې شوه. ډوډۍ چې وخوړی شوه دا ظالم بهر وته. پښتنه ناوې په بنګله کې یک تنها پاتې شوه. دې کې ناڅاپه سانیولو سیټ راننوتل. وی بیبي ستا په خاوند باندې څه چل شوي دی؟ بره کمره کې کټ کې پروت دی حرکت نه کوي. ګلپاڼه ویرېده وویل چې دا څه وایې؟ په منډه باندې پاس کمرې ته وختله. دې کې چې ګړپ شلو د شانه دروازه بنده شوه. د شانه دروازه بنده شوه. سیټ څه په ورانو سترګو باندې دې ته کتل. وی هغه څه شو؟ تا خو وی چې بره کټ کې پروت دی. سیټ چې جو کړه د خامار په شانتې وپرشېده. وی هغه لاړه صرف زه پاتې یم ته پاتې. راځه داسې موقع خو په نصیب پیښیږي. یوه لمبه وه د ګلپاڼې تن کې وګرځېده. هغې د خپلې حیا مزې دومره کلک ونیو چې د وحشت د بلا غا خو دا شلولی نه شو. د وتو لاره ورته نه وه چې وتلې وه پې. شاته دیوال کې د هوا یوه باړۍ ښکارېده. چې د هوا دپاره اوسس پرانستلې وه چا لکه د غشي په هغې باړۍ ورننوته. لاندې پوخ سړک لملا او کپرۍ راغلله. یوه شیبه وزن کدن کې لوسې پوسې وکړې. د سا خطونه وړاندې پړمخې نسکوره شوله لکه چې اوس هم د پردو لارو نه سطر کوي. د سا خطونه وړاندې پړمخې نسکوره شوله لکه چې اوس هم د پردو لارو نه سطر کوي.